ما سوالونو له پیدا نه کړه لفظونه، زه لفظونو ته نور نه کوم سوالونه. ستا یوه خبره ماته یاده، ستا یوه خبره ماته یاده، که یقین دې نشي لوله مې شعرونه. د پروګرام په نن برخه کې را سره ښاغلی عبیدالله فخر افغان صاحب موجود دی. غواړم چې د هغوی نه څه شاعري، شعرونه، غزل، نظم، ټپې، ټپیزې، زمزمې دا ټول ترې واورم، خو صرف یو غزل به راته وړاندې کړي. فخر افغان صاحب غوښتنه ده او موږ به یې خامخا پوره کوو او د اورېدونکو هم مننه چې موږ برداشت کوي او موږ اوري او زموږ دغه ګډې وډې برداشت کوي. البته تاسو ترنم او زمزمې خبره وکړه نو دغه کیسه کې نه یم. راګرځم مطلع ته مخکې د دې نه چې لمر پرېوځي، مازدیګر دی، وخت کم دی. نن ګرم که د ښکلو دی بازار ورپسې ګرځم، نن ګرم که د ښکلو دی بازار ورپسې ګرځم، زه هم پنبه په لاس یم خریدار ورپسې ګرځم. روان ومه یو ښکلی ناڅاپي مخې له راغلو، روان ومه یو ښکلی ناڅاپي مخې له راغلو، بیا ورک رانه زړګی دی په دې لار ورپسې ګرځم. مننه. وایي جنون دی چې مې خپل ارمان په زړه کې دفن کړی، جنون دی چې مې خپل ارمان په زړه کې دفن کړی، هم لولمه کتبه د هر مزار ورپسې ګرځم. او سروره شعر دی پکې چې طبیب ته حاجت نشته چې له رنځه پرې رغېږم، طبیب ته حاجت نشته چې له رنځه پرې رغېږم، نو کوم دی ها انار چې زه بیمار ورپسې ګرځم. مننه. وایي په صلح عاشق شوی یم د امن خیرات غواړم، په صلح عاشق شوی یم د امن خیرات غواړم، په هر کلي په ښار او په دربار ورپسې ګرځم. مننه. وایي په صلح عاشق شوی یم د امن خیرات غواړم، په هر کلي او په هر کلي په ښار او په دربار ورپسې ګرځم. د وصل اذان وکړه چې مصره لبان خوراک شي، د وصل اذان وکړه چې مصره لبان خوراک شي، د مینې روژه دار یم نهار ورپسې ګرځم. مننه. او مکتب کې عرض ده. وایي پیغام غلطوم فخر افغان په داسې حال یم، پیغام غلطوم فخر افغان په داسې حال یم، سپوږمۍ پسې راپاڅم تر سهار ورپسې ګرځم. ډېره مننه.